موږ وکاته چې په کار بوخت ده سره به لنډې خبرې وکړو چې څه پخوي او اشپزي کې څنګه ده. 25 کاله د انډوالان نه دي راغلي دا ځای د اول واري د دوی په ژوند کې. و نه کې بس وویسته ماشاءالله په نخ کې وختن ته کړاوي. درنو کتونکو دا د کابل ولایت د پغمان ولسوالي ده. دغه سیمه چې د پغمان اړوند کیږي تفریحي سیمه ده. دلته د مختلفو ولایتونو نه ګڼ شمېر خلک راغلي، سیلانیان راغلي دلته د تفریح کولو لپاره. که څه هم اختر هم خلاص شوی ده خو لا هم دلته خلک د تفریح لپاره راځي، نه یوازې په ځانګړو ورځو کې چې هغه اختر وي یا مثلا د نوي کال ورځې، بلکې د جمعې په ورځ هم دلته په ډېر زیات تعداد باندې خلک راځي. نو درنو کتونکو په نن پروګرام کې غواړم چې له عامو خلکو سره خبرې وکړو چې دوی له کومه ځای راغلي دي او د تفریح نه څومره خوند اخلي. الحمدلله اوس ډېر امنیت ته ډېر جان وګرځېدو، که د شپې ګرځو که د ورځې ګرځو هېڅ مشکل نشته. نو له غزني نه ولاړلو پکتیا ته، سازیاري ولسوالۍ ته تقریبا په لکونو خلک ول، بیخي زیات خلک ول. نو یوه شپه 2 شپې او 2 ورځې مالته تېرې کړلې، بیا بیګا رالو کابل ته. نو شپه مالته په ښار کې وله، نن رالو د پغمان ولسوالۍ ته. ځلام ښه خوندور ځای ده، ښه د میله ځای ده او هر شی پیدا کېږي، ښه ساعت تېرېږي، اوبه شته، هوا ښه هوا ده. نو بس پکتیا ته لاړو، دلې رالو. ځوانانو ته پیام دا دی چې اوس خو الحمدلله لږ څه دی د نظام خاطر وکړو، الحمدلله چې امنیت ده او څه مشکل نشته. او د هغه سره سره د چکر او رخصتۍ په وختونو کې د کور خیال وساتو، د مور و پلار، د ورونو، د خپلو ملګرو بې احتیاطي ونه کړو، بې ځایه تیز رفتاري ونه کړو له وسایطو سره. درنو کتونکو لکه څنګه چې تاسو ګورئ دغه تفریحي سیمه ده، ټول خلک د تفریح کولو لپاره راغلي. بیا دوی د ځان لپاره هم تیاری نیسي. دغه ځوان موږ وکاته چې په کار بوخت ده سره به لنډې خبرې وکړو چې څه پخوي او اشپزي کې څنګه ده. نوم به هم راته ووایي. ستاسو نوم ورور؟ نوم مې وحید الله ده، د کابل اوسېدونکی یم. والله اشپزي کې ښه یم ماشاءالله، الله سپي خوند لري. څه شي پلان لري چې اوس یو قورمهګکه ده فعلا وړکه یو 3 نفر تفریح ته راغلي، ملګري مې تللي اوازي ته خپل ځای لږ موږ خو سیاتو ته تللي یو، هلته قره باغ ته تللي یو. دا پغمان ته مې دا 2یم ځل ده چې راغلی یم په انډیوالو دوستانو سره په چکر باندې. اوس نو بیا ولایتو کې یو ځل تللیم، نور خواته نه تللیم ولایتو ته. موږ چې یو 8 کسو یو د مکتب صنفیان یو، نو ښه تېر کال فارغه سو د اختر پر 2مه تللي وو نورستان ته. نو د هغه ځای راغلی، نو نن راغلو پغمان ته خپل د صنفیانو سره. د دې غوښتل مو چې منظره وکړو. کابل کې ښه ځایونه شته، اول چې دي حبیب الله ځای هم ښه پارکونه لري، ښه ځای دی. او شکردره ولسوالۍ ښه ځایونه شته په کابل کې، ښه تفریحي ځای. زما په نظر چې زه ګرځېدلی یم بس خوندور ځای پغمان ولسوالي ده. ښه ښایسته اوبه لري، ښه ښایسته ونې او درختې او شا لري، ښه هوا لري. ځوان باید خپله او د تعلیم سره خپل مور پلار ته باید خپل کورنۍ ته خپل وخت وټاکي، او بل تفریح لپاره خپل وخت ولري. ځکه تفریح د انسان لپاره ډېر مهم روح دی. چې تفریح ونه کړي خپل انسان باندې ډېر بوج راځي او هغه کولی نشي خپل درسونه خپل کارو اندو ته خپل دوام ورکړي. دا مو د کندهار د ولایت سره راغلي، دا مو ملګري دي، هم قریبان دي. هغه مو د اکا زوی دی، دا مو د عمه زوی دی، دا مو اخښی دی. موږ راغلي په تفریح کابل ته. دا کوم ولسوالي ورته وایي؟ د پغمان ولسوالۍ ته موږ راغلي. موږ ډېر خوشحال یو د پغمان د خلکو سره. موږ سره ښه وضعیت کړی دی، د مسافرو خیال ډېر ساتي. موږ دوی سره یو جان مننه. خدای همیشه داسې ولري، زموږ ملک یې خپل همیشه دې خدای پاک داسې آباد ولري. موږ ډېر خوشحال یو د کابل د خلکو سره. دا مې انډوالان یم چې ماماګان مې هم چې دغه مجلس والا دا ناس و 25 کاله د انډوالان نه دي راغلي دا ځای د اول واري د دوی په ژوند کې. د ګرمۍ په خاطر موږ د پغمان ته رالو،
په کنډا کې ډېره ګرمي وله دوی پغمان د کابل پغمان هوا صفا ده نو د دې دپاره راغلو. د دوی نشانې هم تاسو وکتلې فقط یوازې دوی غواړي ساتیري وکړي. څنګه مېزوان ولاړ ده د سره به لنډې خبرې د تفریح په اړه وکړو دی به ځان رامعرفي کړي چې د کوم ولایت څخه ده څوک ورسره راغلي دي لنډې خبرې به کوو. پیل کې تاسو نوم راته ووایي. نوم بس داد لامي نوم د زابل سره راغلي د شاجوی له ولسوالۍ څخه د منظرې دپاره د پغمان ته راغلي یو دا ملګري ټول راسره دي 2 موټره کې راغلي یو نو اوس هم داسې ناستو دیګ هر څه مو وکول نو ډوډۍ مو وخوړه چای مو وخوړه انشاءالله اوس نو دا منظرې کولی دا تفریح کول ډېر ښه چې ټولو په یو ځای ساعت تېر شوی ده. څونه وخت کېږي چې راغلی یاستئ؟ وخت نو یو د اختر پر اوله راغلي یو نو تر اوسه 5-6 ورځ مو ده نن. کومه ساحو ته تللي چې تفریح سیمې دي؟ نو تفریح سیمې رالو چې پنجشیر ته ولاړو داسې کاپیسا ته ولاړو نو له هغه ځایه پسې رالو پروان ولایت ته پسې رالو له هغه ځایه پسې رالو کابل ته نو کابل کې هم بل داسې حبیب الله زازی پارکس ده هغه کې هم تفریح وکړو نو له هغه ځایه پسې رالو دلې اوس هم دلې دیګ پسې وکاوو ډوډۍ هر څه مو وخوړو نو ماشاءالله ښه ځای ده ښه تفریحي ځای ده ښه هوا لري نو ښه خوشحاله یو ټول ملګري سره. زابل کې څنګه ده هوا؟ په زابل کې هم بس ښه ده اوس برابره ده انشاءالله هوا د شاجوی د ولسوالۍ موږ ټول زابل دلته مو څنګه ساعت تېر شو نښې مو وویستې که نه؟ نښې م بس وویستې ماشاءالله په نښې کې غوښتن ته کړه وې ټوله تا ښه نښه وویسته او دا ملګرو هم نښې وویستې انشاءالله یو تکړه په مخکې مو ولو. پغمان خو یو تاریخي ولسوالۍ ده ښایسته اوبه هم لري چینې هم لري او ښایسته موسم یې ده ونې دي ټوله افغانستان خو ټول دره ده خو دلته زیاتره د هیوادوال چې راځي د ګرمي له وجې نه ده چې یخي لږ شینې او لږ موسم برابر نو هغه ته خلک کوشش کوي چې راسي او یو لذت تر واخلي. دلته هم یو ښایسته بنډار جوړ و مې غوښتل چې دې ځوانانو سره هم لنډې خبرې وکړو دوی به ځان رامعرفي کړي چې د کوم ځای نه دي خو څنګه چې کوم ځوان ناست ده دا به د دوی په اړه لنډ معلومات راکړي. پیل کې تاسو راته خپل نوم ووایئ ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم نقیب الله آغا عاصم آغا دی د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ. موږ خو نو فی الحال دلې په کابل کې وظیفه لرو اوس تالان یاره تقریبا یو 3 ساعته کېږي چې دلې راغلي یو د تفریح دپاره. موږ خو وظیفې لرو چې مثال هر ځای تللي یو سالیرات تللي یو ډېر ولایتو تللي یو خو موږ فعلا اوس چې اوسېږو په د کابل کې اوسېږو الحمدلله بیخي مو ساعتونه تېر دي. درنو کتونکو تاسو د ځینو کسانو خبرې واورېدې دلته چې سیلانیان راغلي وو د تفریح کولو لپاره اکثریت یا ډېری دوی د هلمند د کندهار ولایتونو څه وو. دغه ځوانان هم ښکاري دوی ته هم ورسره دوی سره به لنډې خبرې وکړو چې دوی د کومې سیمې راغلي دي د کوم ولایت څخه دي نو ملتیا هم وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې نصیب الله ده د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی یم د کورنۍ نوم مې ارسلا ده. دا څه ملګري چې دي راسره دا څه تره زمن دي څه کلیوالان دي پکې نو د همدې منطقې یو ښکته هم کورونه دي همدلته راغلي یو چکر ته ماشاءالله. پغمان کې داسې ساحه نشته داسې د چکر ځای نه یعنې هره ساحه کې کولی شي نفر زړه پکې خوشحاله کړي ښه خوندور ځایونه پکې دي ښه طبیعت لري ماشاءالله پغمان نه یوازې پغمان ټول افغانستان. شاکر الله خوب شده کاروبار یک ذره خوب شده امشب روز یک ذره خوب شده با این هفته مردم میاد دیگه کم کم میاد روزهای چهارشنبه سه شنبه زیادتر مردم میاد شاکر است دم یک هفته خوب شده بهتر شده. درنو کتونکو په دې هیله چې د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د تفریحي سیمې چې دلته موږ د بېلابېلو ځوانانو او راغلو خلکو سیلانیانو سره خبرې وکړې هیله ده چې دغه ټول پروګرام ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. تر بیا او بل دغسې یو پروګرام چې زه به ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږم. تاسو هر چېرته چې یاست خوښ او بریالي اوسئ. الله مو مل شه.